زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو د یو څو جمعې داسې ستاسو د وړاندې مختلفو موضوعاتو باندې مې بیان شروع کړی و. په لومبۍ جمعه مخکې جمعه کې مې د دعا باره کې خبره وکړه. بیا دعا الله هر وخت قبلی، خو بعضې اوقات ډیر زیات د الله په نیز باندې الله ته هغه وخت ډیر قدرمن وي. نو په دویمه جمعه کو ستاسو یاد ایماره ته د تهجدو او د تهجدو په وخت کې د دعا باره کې خبره وکړه. دعا به هم کوو، د تهجدو وخت کې به هم کوو. د هغې دپاره په دریمه جمعه مې راته ووي چې یو کیفیت به جوړی، او هغه کیفیت چې ستا د زړه او د خولې کنیکشن برابر وي. نو چې کله د زړه او د خولې کنیکشن برابر وي او رب ته د سوال شروع که، نو بیا به خود به خود تاله جلا درځي. نو په تېره جمعه مې راته د جلا باره کې خبره کړې وه چې د خپل رب ته خامخا سټیم اوښکې تویوې، د دې اوښکو د الله په جناب کې چې د الله د یرې توی شي. فاروق جانه نو دا مې ویلو چې ډېر لوی مقام لري. او څومره مقام لري نو که ستا یاد وي، په تېره جمعه مې راته ویلو چې د جهنم اور ډېر خطرناک دی، او دومره خطرناک دی چې که زه راته قسم وخورم نو انشاءالله په دې به حانس نیمه چې زمونږ او ستاسو د ذهن مطابق او دا پوی خلک هم وایي چې اووه سمندره دي، خو که دا اووه سمندره راوالي او دې سره اووه نور کې، اووه ورسره نور کې، اووه ورسره او بې شماره سمندره کې د جهنم اوره نشي عباس نشي ملکولی. خو ستا د دې سترګې نه چې یوه اوښکه راتوی شوه د الله د یرې، رسول الله مبارک وی، صادق المصدوق وی، د رښتونکو نه هغه رښتونکی انسان وی چې قسم په خدای دقه یوه اوښکه به د جهنم اور یخوي. نو ډېر لوی مقام لري، ډېر لوی مرتبه لري. نو اوښکه به خامخا تویو. الله دې د خپل یرې او د خپل عظمت او د خپل طاقت هغه کیفیت زمونږ په دې زړه کې واچي، یو دقې اوښکو بیولو توفیق د بشیر جان الله را نصیب کړي. ډېر لوی مقام دی. اوس رونو تهجد هم پاسېدی، دعا دې وکړه او ودم جلل. خو د تهجدو د دې جلا او د دې دعا دا کیفیت په زمونږ په دې زړه کې څنګه راځي چې دعا هم د زړه نه کوو، سترګو نه اوښکې هم تویږي او د پېشمني وخت وي. نو دقه دعا او دا اوښکې او دا جلا دا به په کوم کیفیت جوړیږي؟ نو نن درته د هغې بیان کومه چې ستا او زما دا کیفیت جوړ شي. دقه دعا دا جلا دا وخت پاسېدل الله موږ ته را نصیب کړي. دا به په څه را نصیب کېږي؟ نو نن درته په هغې باندې بیان کوم چې که دا تا په زړه کې دا راوسته او دا کیفیت ته راوسته، نو انشاءالله پېشمني به هم پاسې، دعا به هم کې او جاړې به هم او منظورۍ به هم الله. هغه کیفیت څه شی دی؟ هغه د الله سره ربط دی، یو ځای کېدل دي. او الله سره ربط او یو ځای کېدل په څه کېږي چې دقه رب موږ ډېر یادو. د دقه رب دا ربوبیت موږ په دې زړه کې کینو، په دې خولې باندې د هغې اظهار کوو. د رب ربوبیت، خالقیت، مالکیت چې دا په زړه کې ستا کینی او ته بیا لګیا یې الله یادې، دې ته څه وایي؟ ذکر الله، د الله ذکر. اوس چې د الله ذکر کله په زړه کې راغی، الله تا یادول شروع کړل، نو دا یاد ساته ملګریا چې د پېشمني به هم پاسې، دعا به هم کې او جاړې به هم او ربط به د الله سره جوړ وي. خو چې دا رب ته ډېر یادې،
دا الله ذکر ډیر زیات کې. الله هر وخت ستا په دې خوله باندې دا الله دا ذکر وي. نو ذکر ته قسم خورم ان شاء الله په دې بحانس نیمه چې یو موقع به الله دا سره ولي چې دا ټول کیفیت به الله تعالی نصیب کړي. خدا به په دې چې ته دا الله ډیر یادې. اذکر الله ذکرا کثیرا. دا الله یاداشت په ډیر زیات کې. ګوره زمونږ دا دین داسې وخت کمی د جمعې تفصیل سره خبره هم نه کېږي، خو ستاسو د ذهن کې یو خبره کېنومه. دا الله رب العالمین د طرف نه فاروق جان په موږ او تاسو باندې بعضې احکامات هغه لازم دي. لکه مونځ حکم یې کړی دی، مونځ به خامخا کې په ولاړه به کې، د ولاړې نه تېر شي په ناسته به کې، د ناستې نه تېر شي په اشاره به کې، او پنځه واړه وخته به کې. او که یو مونځ دې ونه کړ قصدن عمدن، نو د یو امام خدا رایه ده چې فقط کفاره دی، د ایمان نه خلاص شو. خو زمونږ امام صاحب وایي د ایمان نه نه دی خلاص، خو چې مونځ داسې مسلسل پرېږدي یو وخت به داسې راشي چې الله به ستا خاتمه په کفر باندې وکړي. نو مونځ هم موږ کوو خامخا به یې کوي. روژه هم دغه شان په کال کې موږ نیسو، یو ځل د روژې میاشت راشي خامخا به یې نیسي. یو روژه دې وخوړه، روژه انشاءالله را لنډه ده، د دوه نیمې میاشتې پس ده، بیا به یې راته بیان وکړم چې څومره لویه ګناه ده. دغه شان حج، داسې زکات. خو یاد ساتئ چې دا څومره احکامات الله په موږ او تاسو فرض کړي دي او لازم کړي دي، په یو ځای کې به هم نه په قرآن او نه په احادیثو کې دا دغه کې چې الله موږ ته حکم کړی چې دا ډیر کوئ، بلکې د هغې عباداتو متعلق یې موږ ته څه ویلي دي؟ لیبلوکم ایکم شاباس احسن عملا. ګورم چې څوک په ښکلي عمل کوي. نو که مونځ دی مونځ به کوو، خو په ښایسته طریقه. الله موږ ته د ډېرو نه دي ویلي چې ډېر مونځونه به کوې، دا په قرآن کې نه دي راغلی. خو الله موږ ته دا په قرآن کې ویلي چې ګوره مونځ به په خشوع په خضوع باندې کوې، په توجه باندې کوې، په قلار به کوې، لږې کوه خو ښې کوه. دا یاد ساتئ. ګوره یاد یو خبره دا ذهن کې ځان سره کینوې چې یو وخت جان الله یو سړی لګیا دی او 100 رکعاته نفل کوي، خو زر زرې کوي، د قیام، د رکوع، د سجدې، د قومي، د دې خیال نه ساتي. او بل وخت یو کس لګیا دی صرف 2 رکعاته کوي، خو په مزه کوي، په قلار کوي، په خشوع په خضوع باندې کوي، الفاظو تم خیال کوي، ارکانو تم خیال کوي. زما د الله په ذات باندې قسمی، دا ګورې لوی قسم مې درته خوړی، دا هغې 100 رکعاتو نه د دا 2 رکعاته د الله په جناب کې ډېر لوی مقام. نو موږ ته کو الله مونځ ویلی دی، نو دی ویلي چې ښکلې مزېدار کوه. روجې الله موږ ته دا نه وي چې ډېرې ونیسه، بلکې په ښکلې طریقه باندې ونیسه، کمې ونیسه. د دېرش او کم دېرش خو فرض دي، دا خو لازم دي، دا خو به که ستا د پښتنو خبره کوم زړه دي ښي او که بدي هغه به نیسي. خو که نور نو الله موږ ته د ډېرو دغه نه دی کړی، بلکې دی ویلي چې په ښکلې طریقه. حج په زندګۍ کې، په ټوله زندګۍ کې صرف یو ځل حج کول دا لازم دي چې مالدارې. د ډېرو حجونو موږ ته الله حکم نه دی کړی، کې هغه الله به له ثواب درکوي. داسې زکات په کال کې صرف یو ځل به ورکوې. نو الله چې دا څومره احکامات ما ته لږ متوجه شه، ډېره لویه فایده به راله انشاءالله درکړي. دا څومره اعمال چې دي د دې یو لیمیټډ دی، یو طریقه ده، دی موږ ته ویلي دی. خو چې کله د الله د ذکر خبره راله چې الله وی ما یادوه، زما ذکر کوه، نو دا قاری صاحب، قاری محمد فاروق جان صاحب ناست دی، د قرآن حافظ دی، دته پته لګي او داسې نور حافظان کو دلته ناست یا زما دا اوري بیان. نو چې الله کله موږ ته د ذکر حکم کړی دی، نو ورسره دا ویلي چې اذکروا الله ذکرا کثیرا، واذکروا الله ذکرا کثیرا. ډېرو ځایونو کې دا راغلی چې ذکر وکړه خو ډېر وکړه. نو د ذکر باره کې الله موږ ته ډېر ویلي دي، ډیر زیات ذکر بکې، نو هغه به ان شاء الله تعالی دنیا کې فایده درکوي او آخرت کې به هم فایده درکوي. نو چې څومره ذکر زیات شو، زما هغه تاسو خپلې مقصدي خبرې له راولم چې څومره د الله ذکر زیات شو، الله زیات یاد شو،
نو دا په دې زړه کې دا محکمه خبره کېنوه چې الله به دې پېشمني لم پاسئ، الله رب العالمین به د تهجد توفیق هم درکوي او الله رب العالمین به د جلا توفیق هم درکوي. خو د دې دپاره د ټولو نه اهم څیز دی هغه د الله یاداشت دی، د الله ذکر دی. ډېره لویه فایده برله درکوي. ګورئ او هر وخت یې ګوره ځکه الله په قرآن کې څه وایي چې زما عقلمن بنده لآیات لأولی الالباب، په دې کائنات کې الله وایي ډېر لوی د عبرت نښې دي. حقیقت دا دی اسد جانه، د الله په دې کائنات کې د الله د قدرت ډېرې لویې نښې دي. دا شپه تلل دا راتلل د الله د قدرت څومره لویه نښه ده. دا وګوره نن ملک روښانه دی، الله انور روخیجو، د الله د قدرت لوی مظهر دی. اوس بس شپه راشي 8 ګنټې پس دا ټول ارس به تیاره شي، خپل لاس هم چې تیاره ده نه به وي. دا د الله د قدرت لویه نښه ده. علی هذا القیاس نو الله وایي چې په دې کائنات کې د عقلمندو دپاره ډېر لوی عبرت پروت دی. اوس عقلمند څوک دی؟ نو موږ وایو چې پی ایچ ډي یې کړي وي دا عقلمند دی، موږ وایو چې ډاکټر دی دا عقلمند دی، موږ وایو چې فلاسفر دی دا عقلمند دی. الله وایي نه، ورې دا سوچ هم رانولی چې ډاکټر، فلاسفر، انجینیر او دقه شان لیکچرر، الله وایي نه دا عقلمند نه دي. نو عقلمند څوک دی اسد جانه؟ الله وایي زه یې راته وایم که نه چې عقلمند څوک دی. عقلمند هغه خلک دی چې الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. خبر الله ختمه وی زما عقلمند خلک هغه دی چې الله وی ما یادوي په ولاړه، په ناسته، په ملاسته، په تلو کې، په راتلو کې، وعلى جنوبهم في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. الله وی دا عقلمند خلق دی چې ما یادی په ولاړه، په ناسته، په روانه. د دې نه لوی عقلمند په مخ د کائنات کې الله وی نشته. ډاکټر یې نه دی یاد کړی، ډاکټر یادی بالکل ډاکټر هم عقلمند دی. انجینیر الله یادی، انجینیر هم عقلمند دی. نو زما عزتمند ورونو دقه رب به موږ یادو په ولاړه، په ناسته، په روانه. چې دې رب سره یادولو دې څومره کوشش وکړه، قسم په خدای دې رب ته به د ټولو نه زیات نږدې کېږي. او دې ذکر کې یو عجیبه کمال هم دی، ور یاد ساتئ. دا عجیبه کمال الله یې ښیي. دا حدیثو په دې غټو کتابونو کې او کو غټ کتابونه تاسو خو اکثر ملګري پکې داسې یې چې غټ کتابونه نشئ کتلی، دا خو علما ګوري، طالبان یې ګوري. نو یو کتاب دی ډېر آسان دی او بهترین کتاب دی. زه به ورته بهترین ووایم ځکه چې الله رب العالمین ولې لوی قبولیت ورکړی دی، لوی مقام یې وله ورکړی دی. او هغه څه شی دی هغه د فضایل اعمال دی چې مولانا محمد ذکریا صاحب رحمهم الله دا حدیث په احادیثو غټو کتابونو کې دی، خو د عوامو دپاره دقه حضرت شیخ صاحب دا حدیث په فضایل ذکر کې مروړی دی. حدیث څنګه دی وورئ، څومره لوی شان لري، څومره لوی مقام لري، څومره لویه مرتبه لري چې دا الله څوک ذکر کوي، دا الله څوک یاداشت کوي. وی کله چې یو ځای کې د الله ذکر شروع شي، د الله ذکر ټیک ته د الله دا نوم هم دی، مونځ هم د الله ذکر دی، تلاوت هم د الله ذکر دی. خو دلته مطلق هغه د ذکر په دغه کې دا راوړی دی، د الله ذکر کېږي. یو دوه یا درې یا څلور پنځه کسان ناست دي مسجد ته رالل، اوس د الله ذکر کوي. چې ذکر کوي نو دا یاد ساتئ چې زمونږ او ستاسو دپاره الله رب العالمین یو نظام دی، او په هغې نظام کې اسد جانه څه چل دی؟ فرشتې الله مقرر کړي دي. عن الیمین و عن الشمال قعید، قرآن شریف کې الله وایي ښي اړخ ته ګس اړخ ته ناست دي. اوس د مختلفو اعمالو دپاره الله مختلفې فرشتې مقرر کړي دي. او د الله فرشتې څومره دي نو هغه تاسو ټول عقلمند خلک یې چې د الله دومره فرشتې دي، دومره فرشتې چې زما او ستا د تصور نه بهر دي. بخاري شریف کې به تاسو تیمور جان راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل چې څنګه زمونږ دا کعبه ده بیت الله د الله دې موږ او تاسو ته بوتلی کړي، د هغې هغه طواف ته الله را نصیب کړي،
د حجر اسود هغه ښکلول دی الله را نصیب کړي، د مقام ابراهیم سره هغه مونځ دی الله را نصیب کړي، د صفا مروه د آب زمزم اوبه څښل او د صفا مروه په منځ کې منډې وال الله دې مونږ ټولو ته را نصیب کړي. د دې بیت الله د پاسه یو بله د الله کور دی چې هغې ته بیت المعمور وي. رسول الله مبارک وي، ګورې دا د هغه د مبارکې خولې وینا ده چې د هغې بیت المعمور د روزانه او یا زر فرشتې طواف کوي. شاباس. خو دا ګورې د رسول الله مبارک د مبارکې خولې وینا ده چې نن کوم او یو زر فرشتو طواف وکړه سجانه، نو رسول الله مبارک وي د قیامت د ورځې پورې به د هغوی نمبر را نشي. دومره د الله فرشتي. نو د الله فرشتي مقرر شوي دي چې کله د الله دا ذکر کیږي، د الله یاداش کیږي، دا فرشتي راشي. نو یوه فرشته راله کېناسته، ګورې قسم په خدای دا رسول الله مبارک وي، دا لږ ذهن کې کلو ذهن باندې دا خبره وره. نو بله فرشته راشي، نو بله راشي، نو بله راشي، نو بله راشي، نو بله راشي، نو څومره راشي. دا خوب پیغمبر علیه السلام فرمایي دومره فرشتې راشي چې دا لړۍ اسمان ته وخیږي، اسمان ته دا لړۍ وخیږي. بهر کې مختصر خبره دا وره چې کله دا ذکر محفل ختم شي فرشتې لاړې شي، اوس الله رب العالمین دا روغ غواړي سره د علم صرف تا ته یو خبره واضحه کوي، سره د علم الله رب العالمین د دې فرشتو نه تپوس کوي چېرته تللی وی؟ نو فرشتې ورته وایي الله تا ته علم دی، خو په دې خلو یې موږ راولو، ستا نیکان بندګان لګیا وو، ستا یاداش یې کوو، ستا ښکلي صفات یې بیانول، موږ هغې له ته وي ښه وی په دې صفاتو یې څه غوښتل؟ اصل دا خبره وره وی یا الله په صفاتو د برکت یې تا نه جنت غوښته، د جنت نعمتونه یې غوښتل، د جنت خوشحالۍ یې غوښتې. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، د رسول الله مبارک د خولې وینا ده. وی الله ورته وي چې دوی جنت لیدلی چې دا نعمت وي؟ نه یا الله دی لیدلی نه دی، دی صرف اورېدلی دی د خپلو عالمانو نه، د خپلو پوهو خلکو نه د جنت صفات، خو دی لیدلی او د دې نه بیا زیات غوښته. بیا وی ښه وی بیا څه کولو؟ وی بیا پناه غوښته. وی پناه یې د څه نه غوښته؟ وی د جهنم د اور نه یې پناه. ویلې دوی جهنم لیدلی؟ وی نه یا الله دوی جهنم نه دی لیدلی، خو جهنم یې ولیده بیا به د دې نه هم ډېره زیاته پناه غواړي. نو یې دی څه کوله؟ وی یا الله ستا نوم یې اخېسته، ته یې یادولې، ستا لوی قدرتونه یې بیان یې کول چې زموږ رب داسې دی، ښکلي صفات یې ستا بیانول، ستا ذکر یې کو. تاسو د الله په ذات یقین کې د حدیثه تمام مختصر وي، ای کې ډېر اوږد دی، خو د وخت د کمي د وجې مختصر وي. وی الله ورته وایي چې ښځې یادولم، د جهنم نه پناه غوښته، د جنت سوال کو، دوی دا چل کو. وی او یا الله دوی دا چل کو. وی ښځه دا وره چې دا څومره ناستو او دوی زما ذکر کو او زما دا خوشحالولو دپاره جنت غوښته او زما د یرې نه د جهنم نه پناه غوښته، نو تاسو په دې ګواه شئ چې دا څومره ناستو، قسم په خدای دا د حدیث الفاظ دي، د دې ټولو ما مغفرت وکړه. خو د دې نه یو بل عجیبه وره دا به ډېر خوند درکړي، په دې به زړه ډېر زیات خوشحاله شي. وی فرشتې ورته وایي چې قد د ټولو وي او د ټولو مې مغفرت وکړه. نو دا فرشتې ورته وایي وی یا الله یو خبره وکړو، اجازت وي وکړې، الله ته پته ده چې دوی څه وایي، خو دا خبره ښکاره کوي. وی یا الله اسد جان، تیمور جان، فاروق جان او دغه شان دوی خو ناسو د الله ذکر کو، خو دې کې یو کس راغی او ذکر په نیت نه دی راغلی، خو دې ملګرو سره یې کار و. کیږي داسې سجان بعضې وخت سړی په جومات کې، په ترجمه کې، په درس کې بل سړی راشي دی هلک سره کاري، نو اوس انتظار کوي چې دا انسان فارغ شي نو زه به د ده سره خپل مقصد وکړم. دقه شان دا کسان د الله په ذکر کې لګیا وو، دا بل کس راغی او د دوی سره کار دی، د ذکر نیت نشته، شاباس د ذکر نیت نشته، خو د دوی سره کار دی. نو یا الله
ته دا ټول ما مغفرت نصیب کو تاسو د الله په ذات یقین کې تاسو ته ما ګوره غټ کتاب نه یاد کړی دغه فضایل اعمال ګوره دغه کې دا حدیث دی قسم د الله په ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې دا کم راغلی او دا چا سره چې کار دی او د ذکر نیت یې نو دا د ذکر دا حلقه دومره برکتی ده او دغه خلک دومره برکتی دي چې دا کم کس اس راغلی الله وی د دې مغفرت نصیب کړ یاره د دې نه خو لویه خبره بلې نشته یار تو اوس په خپله مجاهد ګله زړه کې راوله چې ته د الله ذکر کې ته الله یادې د دې انسان به د الله په جناب کې څومره لوی مقام څومره لویه مرتبه نو دا یاد ساتئ زما عزتمند ورونو چې څومره د الله رب العالمین په کیفیاتو باندې څومره د الله رب العالمین یاد کو او څومره د ځان الله رب العالمین ته نږدې کو د الله دا ذکر دیو کو دومره غریب تعالی فایده درکې دومره بستا په عبادت کې جان راځي جان عبادت په د الله رب العالمین ته مقبول وي عبادت په د الله رب العالمین ته خوښ وي نو د ذکر د الله ډیر لوی مقام دی ډیر لوی مرتبه ده ځکه خو الله رب العالمین یو ځای کې وایي کنه یاره دا یاد چې کله زه په دې تلاوت کې راولم کنه نو ډیر خوند راځي موږ په دې دنیا کې ګورو او لګیا یو او د ټولو نه ګورې اوچت څیز هم دقه دی موږ څه کوم وایي چې د زړه دا اطمینان قلب د زړه دا کیفیت زمونږ جوړ شي چې موږ ته اطمینان حاصل شي او دغه اطمینان ډېر لوی څیز دی نو قسم د الله په ذات بعضې وخت ګورې دې ته مه ګورئ چې دا پلانکي په موټر کې روان دی د پلانکي دا بنګله ده د پلانکي سره دولت دی د هغه د زړه کیفیت ګوره کیفیت والله العظیم چې کو د زړه ولا کولو کو نو یا به چې خدای پاک شکر دی چې دا دولت ته مال دی راکړی داسې خلک په دې دنیا کې شته د ټولو نه اوچت د زړه اطمینان دی د زړه اطمینان قلب دی او دا یاد ساتئ او په ذهن کې ځان سره کینئ الله په یو عجیبه انداز باندې یو خبره کړې ده په یو عجیبه انداز باندې دا قاری صاحب ناست دی د 14مې سپارې غالبا د سورت رعد آیات دی وی الا دلته چې کم د الا د پاره د حرف تنبیه د شاباس خبردار اعلان وره زه به تاسو ته دوی بعض وخت تاسو جمعه یو ضروری اعلان وره نو څه چلو شي سجانه شاباس ټول خلق توجه راولي څه چل دی مړی شوی دی جمعه ته سوقي وی اعلان وره دقه شان الله وی الا خبردار اعلان وره اعلان الکه اعلان د چا د طرف نه دی مولا نور کله خو تیمور جان د مړي اعلان کې خلک وته چپ شي فاروق جان کوي بل کوي یا یو عام کس لګیا دی اعلان کوي الله وی زما اعلان وره زما اعلان الا اعلان وره بذکر الله دا الله په یاداش دا الله په نوم باندې دا الله ذکر باندې تطمئن القلوب ستاد زړه اطمینان بتاته الله په یو عجیب انداز باندې منګ اطمینان سکه دولت کی ګورو منګ اطمینان په موټر کی ګورو منګ اطمینان په بنگلو کی ګورو الله وی قسم دا الله په خپل ذات می دی په خپل ذات می دی الله وی قسم وی چې نو اطمینان په موټرو کې شته نه په بنگلو کې شته نه په دولت کې شته الله اعلان په یو عجیب انداز باندې کړی چې ګوره زما ذکر او زما په نوم کې الله رب العالمین اطمینان دی دا ولې دا علما تاسو ګورئ نه دا نیکان بزرګان ګورئ هېڅ هم نشته خوشحالي څومره ده زه تاسو مله یو ټری وکړئ چې دقه د الله دا نوم دې زړه ته راکوشو که نه په خدای مې د قسمې د دنیا ټوله ماته او د دنیا ټولې خوشحالي ستا زړه ته رالي بیا به ستا زړه کې هر وخت الله وي د ګناه تصور به م رانه نه کېږي موږ الله دې خپل زړه ته نه دي کوز کړی او د هغې غټه وجه دا ده چې ذکر زمونږ نشته د الله یاداش زمونږ نشته کله چې د الله نوم تا واغېشته د عظیم نه د عظیمه ګناه نه به الله بچ کړي داسې چلو شو حسن جانه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمرې له روانو وسرې نور ملګري د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته چې مکې مکرمې ته روانو ځان سره د لارې توخه راواغېشته خو
خدا خو اوس الحمدلله ټیکنالوژي او دغه زیاتیږي نو وخت سره هغه سفر اسانیږي. پخوا چې به دا سفر کېده او د رسول الله مبارک په وخت کې به کېده نو 4 ورځې او 15 ورځې به د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته تګو، د مدینې منورې نه کو مکې مکرمې ته راځي 15 ورځې. اوس په 15 غنټې کې به د ګاډۍ رسئ او اوس خو څه ده پکې ټرین راغی. نو ټرین به زما په خیال یا 1.5 غنټه کې یا په غنټه کې به د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته رسولي. او چې د دې نه ویخلق ما لا تعلمون سجان دغه تیمور جانه چې الله به نور سکي، نور به څومره لنډېږي. نو دا سفر به وګدو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را روان شو او ځان سره د لارې سفر چې څه متاع وه او څه سامان وغیره واغشته. خو عمر رضی الله تعالی عنه عجیبه انسان، ارس قربانو په الله چې داسې مکې مکرمې ته 100 کیلومتره پاتې شنو چې څه متاع او سامان هغه ختم شو د خوراک. مرګرو ته وی ګیر چاپېره لاړ شي او څوک وګوري چې خوراک پیدا کړو. دا خو 100 کیلومتره پاتې دي چې داسې مرګري لاړل نو یو ګډبې ولیده، ګډې سرولې. چې ګډې سرولې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبر راغی ګډې دلته یو سړی سره وی ښا. نو زر واپسې ورغی. چې واپسې ورغی ورته موږ له یو ګډه راکړه. هغه ورته دا خو زما نه دي، دا خو زما د مالک دي، خو دلته یو خبره را یاده ساتئ او دقې مقصدي خبرې لم راولم او دقه چې لته کوشي نو بیا به دا کیفیت چې دقې وخت کې دی ګډبه د الله رب العالمین ذکر کو او الله یې یاد الله د الله ذکر کو چې دی راغی چې نوکر راغی هغه ورته دا خو زما نه دی، خو زما د مالک دی او زه د مالک نه بغیر بل چاله د مالک د اجازه نه بغیر ګډه نشم ورکولی. چې د حضرت عمر کم مرګري او غیران عمر ته د خدلته یو سړی دی ګډي و سړی خو هغه چې دا زما د مالک دی او د مالک د اجازه نه بغیر زه دا نشم کولی. حضرت عمر پیښ چې دا سړی الله والا دی، فورا واپس په خپل راغی او دی دا الله دا نوم علي. خدا الله دا نوم پر جنه په حقیقت زړه کېو، زړه ته کوشیو، دغه زړه ته کوزول دی. اسجان زما د الله په ذات باندې قسمی کو د الله نوم زمون زړه ته کوشو، دنیا به دم کامیابی او آخرت هم کامیابی. زمون په حقیقت کې ګوره د الله نوم زړه ته نه دی کوشي. تقی د پاره الله بار بار چې دا موت ته وي چې اذكر الله ذکرا کثیرا، الله ډیر یاد کا چې دا الله ډیر یاد کا دې زړه ته بس کوشو، جلاب هم بیا درځي، پښمنی هم بیا پاسي، الله ته دعاګانې بیا کوي او دعا به ډېر لوی مقام لري. بهر کې حضرت عمر پیښ شو راغی وته چې موږ له اوږیو ګډه راکړي دا زما د مالک دی. نو دقې وخت کې وته حضرت عمر وی را شو سی یو امتحان والا وی مالک دې د کم ځای دی د مکې مکرمې دی. وی ښه وګوره داس چل دی چې ته دې دشت او بیابان ته راغلی. عمر یو امتحان دی دې دشت او بیابان ته راغلی او دلته ته ګډې سره ته داس چل کې یو ګډه منګ لره د هغې ګډې قیمت په یو پدرې زه درکم. څه چل به وکړم؟ یو پدرې به درکم. یو پدرې څه مطلب؟ لکه په 100 روپۍ ګډه ده نو څومره درکم؟ 300 روپۍ به درکم. یو پدرې به درله قیمت درکم. خو ته موږ او کو وی مالک ته به دوی چې دشت او بیابان ته میوسو یو زمری راغی یو ګډې خوا نو 300 روپۍ یو پدرې به هم ته جیب کې واچې او مالک ته به ته دوی چې یاره هغه زمري وخوړه. اسجانه دغه کیفیت دې زړه کې راوستلی چې دا کله زمونږ راغی ان شاء الله تعالی د ګناه تصور بم بیان کیږي. بیا بار وخت دغه کیفیت زمونږ د دوی. الله اکبر الله اکبر. شپون کی چې دا خبر اوریدا حضرت عمر ته داسې سر اوچت کړ وی ګوره زما په دې خپل باندې زه د الله ذکر کوم او ویم چې الله الله. هغه لفظ زړه ته کوشو وی دا خو ټیک ده چې زه به مالک ته وویم او مالک به زما ومني، مالک به زما ومني. وی به چې بس دشت او بیابان کې ګډه وی خوړه زمري مالک به زما خبر نشي. خو زه دلته یو لفظ ویم چې الله الله. یره د حضرت عمر په زړه باندې چې دا خبره کومه دوست کړې ده اوس ته زه کیم کنه نو داسې اثر یې وکړ چې عمر په هغه ځای په جلا شو. الله ته وی ټیک ده
چې زما مالک په خبر نشي خو زما د مالک یو مالک ته دا غنوم زه هر وخت په دې خلی باندې علم فاین الله دا خو ټیک ته چې مالک نشته خو د مالک یو مالک ته زما هغه الله چې زی په خلی یادوم هغه څه شو هغه ورسوي هغه پارس خبردار دی یره دا فاین الله چې کله دی ګډبا وې دی غلام وې د حضرت عمر پزله باندې د الله دی لفظ دومره اثر وکړ چې بی اختیار د سترګو نوخ کې لاړې او نیغې هغه ونیوه او ځان سره مکې مکرمې ته بوته وی راځه ورغې ګډبته او د ګډبه چې کم مالکو وی دا غلام به مال راکې وی د دې غلام خو دومره قیمت دی د هغې په درې چندې وله قیمت ورکړه او بیا حضرت عمر څه چل وکړه د خپل دولت نه دولت راواغشته چې د هغه کم دی او هغه ټولې ګړې واغشتې او هغه غلام له ورکړي و عزت تمم د الله په لار کې آزاد کړو دا ګډ به مرله درکړي ستادي زړه ته الله کوشي وي دغه الله چې کله زمونږ زړه ته ډونو کوچو یاد ساته بیا به زمونږ د احساسو کیفیت دا د الله په زړه ته کوزول دي دا به داسې نه کوزیږي ورونو دا به موږ هر وخت د الله رب العالمین دا ذکر په خولې باندې راولي زمونږ ګورې لوی بدقسمتي دا ده چې زمونږ ذکر ډېر کمزوری دی ذکر زمونږ نشته د الله په ذات یقین وکړه د هغې د وجې نن موږ په ګناه باندې سیو موږ په ګناه باندې زړور یو دا الله نوم زړه ته کوزول دي او ته به یاره زه خو ذکر کوم نه دا کوه پرېږدي به نه پرېږدي به د الله رب العالمین نوم نه یو ځل به زما د الله په ذات قسمي قسم مې وخوړه او بیا راته د الله په ذات قسم خورم بیا مې د قسمي او په دریم ځل راته بیا د الله دا صرف ستاسو د زړه کې دا خبره کینو د دې دپاره چې زما د زړه کې دا خبره کینی او ستاسو د زړه کې چې د الله دا ذکر کو یو ځل به د الله دا نوم زموږ د زړه ته کوزي دا یاد ساتئ خو پرېږدي به نه پرېږدي به نه ګورئ او نه به کمې قرآن شریف په دې پنځمه سپاره اخیرو کې الله د بعضې منافقینو بیان کړی دی نو یې پکې دا ویلي دي بعض منافقینو هغه غلط خصلتونه بیان کړي یو پکې دا ولا یذکرون الله الا قلیلا منافق سړی بس وي داغه بدا یو کیفیت چې دی بد الله ذکر کم کوي نه 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 ما خو تاسو ته وی چې په دنیا کې یو عمل مونږ ته الله ډیروالی نه ویلي او بار بار قرآن راواړوي دا حافظان ناست دي چې الله کله د ذکر خبر کړي نو زیات پکې پرېږدي به نه نو یو ځل به دا زړه ته خامخا کوزي داسې چلو شو سجانه دا اوره یو عجیبه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح مکه وشوه مکې مکرمې فتح له ور روان دی چې په لار را روان دی یو ځای کې دمه وکړه چې دمه وکړه نو موږ خو مکه مکرمه کې فرض شو د اول نه مدینه منوره کې بیا دوی را روان دي نو رسول الله مبارک خو باجیبه انتظام په سفر کې په حضر کې موږ دیکھو او بلال رضی الله تعالی عنہ بم وسریو نو بلال ته وی اذان وکا نو بلال رضی الله تعالی عنہ ولګید او دوس مکی مکرمه ته لک شان سفر پاتې دی بلال رضی الله تعالی عنہ اذان شروع کا اوس د مکی په دی غرونو په خوا کې ماشومان لوبې کولې چې ماشومان لوبې کولې نو بلال رضی الله تعالی عنہ اذان شروع کړه الله نوم یې واغشته نو دا ماشومان دا تاسو د خپل ماشومان وګورئ چې کوم داسې پټینی ماشومان اني جمعه ته راولي چې امام وی الله اکبر هغه ماشوم وی اصله وی الله تاسو اوریدلې وي دغه شان د مکې مکرمې دغه ماشومانو چې د کافرانو بچیو کافرانو هغوی چې د بلال د اذان اورېد عجیبه پې ولګېده نو هغوی وی الله اکبر الله اکبر نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ یشهد ان لا اله الا الله ناغوی می یشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله رسول الله مبارک یې دا واله رونی بلال ټول اذان کو ماشومان وسره اذان کو نو واله پس چې کله صحابه نو والو تختیدل نو په دې ولو کې یو ماشوم چې هغه ولاړ او دا هغه ماشوم نوم سو حضرت ابو محذوره عظیم صحابي دی اوسه خبره کو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ دی وخت کې ماشوم دی اپازه ودرېده بس هغه زر رسول الله مبارک لرا واسطه وی ماشومان غټولو تقلیدل چا چې د بانګ پیخي کولی او بانګ هم الله یو ذکر دی
اخو ټولو تختېدلو دا ابو محذوره ولاړو ویرې ولې ماله نو رسول الله مبارک د داسې ویختو او د سټوکی دا ویختې ویشي نو رسول الله مبارک د دې ویختو نه داسې ونیوه وی وایه بچي وایه چې الله اکبر الله اکبر نو بس هغه شروع تکړه ماشوم وی الله اکبر الله اکبر دا خبره وره ګوري دا ډیره دا وره اوس ابو محذوره وی زما په زړه کې دا الله دا نوم خو نبی علیہ السلام وی وایه نو بس مو وی بیا رسول الله مبارک را باندې سلور ځله چې څنګه وی الله اکبر الله اذان دی وی دا به سلور ځله وی بیا نبی علیہ السلام چې وایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا وی موي چې اشهد ان لا اله الا الله دا الله ذکر زګوي کوم چې الله غوي کوم چې الله دی دا غوي کوم چې الله یو دی اشهد ان لا اله الا الله دا غوي کوم چې الله یو دی وی بیا رسول الله مبارک وی چې وایي چې اشهد ان محمد رسول نو د مکې بعضې خلکو به الله منه خو رسول الله نه منه دیم د هغې قبیلې نه نو دا ګوی خو یې نه کوله چې زه دا ګوی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی تاسو د الله په ذات یقین وکړئ ګوره دا مشکال نبی علیه السلام ولې دې سټوکي له زور وکړي ووایه شبه فقار شو ورته اوس دی وایي دا زما صرف پخولي دي خو چې دې سټوکي له زور راکړو په دې سینې راله لاس و وایي ما چې اشهد ان محمد رسول الله وی نبی علیہ السلام ورته چې دوباره ووایه وی دوباره مې وی په دریم ځل راته وی چې بیا ووایه چې اشهد ان محمد رسول وی په دریم ځل مې بیا وی رسول الله مبارک مې سټوکي له زور راکړه چې په څلورم ځل ووایه چې اشهد ان محمد رسول الله وی په څلورم ځل مې وی بیا مې پسې وی حي علی الصلاه او حي علی الفلاح چې څنګه اذان دی خو چې وی چې مې الله اکبر الله اکبر اول مې وی دا ذکر په خلی کو او چې د اخیری الله اکبر ته رسیدم نو الله مې ذکر زړه ته کوس کړو او رسول الله مبارک ته مې چې اوس مې داسې مې پرېږده وایه راته کلمه او په هغې ماشوموالي کې ابو اورېږه دا یو خبر اوس ناشنا وره ابو محذوره چې ایمان راوړه نو نبی علیه السلام ورته یې زه اوس ته ماشومې خو ته د نن نه د مکې مکرمې مؤذن شوې د نبی علیه السلام په وخت کې څلور مؤذنینو څوک دا لږ یاد کړه څه ده دوه د مکې مکرمې وو چې نبی علیه السلام په وخت کې یو دوه د مدینې منورې وو یو په مکه مکرمه کې یو په قبا کې د مدینې منورې مؤذنین څوک یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او یو حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی دې دواړو به اذان کو وخت نشته چې زه تاسو ان شاء الله په اذان به یو بیان وکړو که خیري نو دې دواړو به مدینه منوره کې اذان کو او په قبا کې به حضرت سعد رضی الله تعالی عنه اذان کو قبا یو جماعت دی الله رب العالمین دې راته وکړي کې یو بهترین خشته جماعت دی او بهترین او خشته جماعت خو ټول دي جماعتونه خو ټول خشته او مزیدار دي خو مله د قبا خو یو ځان له مقام د سجان ورغلی وي کنه د قبا خو یو ځان له مقام او مرتبه ده الله چې دا څومره دلته ناست دي ټول الله بوتلی کې مونږ ټول الله بوتلی کې او چې څوک په دې سکرین باندې زموږ دا بیان وي الله غم بوتلی کې قبا خو هغه ځای دی چې مو ته دلته سل رکعاته نه زر نه یو کروڑ نفل وکړو نفل مو وکړو خو که په قبا کې د دوه رکعاته نفل وکړل نو الله به د یو عمرې عمره ثواب الله درکړي لکه چې تا عمره کړې ده او تاسو د الله بوتلی کې فاروق جانه د دقه شان محراب دی او د دې محراب د پاسې دا حدیث لیکلی دا حدیث لیکلی دی چې څوک کور کې او دس کې او راشي او په دې قبا کې دوه رکعاته نفل وکړي الله به ولې د یو عمرې کامل ثواب الله ورکړي دلته لیکلی دی نو د قبا امام مؤذن حضرت سعد او د مکې مکرمې د بیت الله مؤذن حضرت محذوره شو نو رسول الله مبارک ورته وی ابو محذوره د دنیا اذان چې په مخ د کائنات کې دی ویل کېږي به او یو عجیبه خبره سجان دا وردا به تا اورېدلې وي چې اذان هغه د الله رب العالمین د نومونو او د خشته نومونو یو داسې یو ګلدسته ده چې په شواروس کې څومره وخت 24 غنټې دا یاد ساته چې د 24 غنټې د الله رب العالمین دقه اذان په ټوله دنیا کې گونج کوي شروع یې د کوم ځای نه کېږي د انډونیشیا سارل تړون دي د ټولو نه وړاندې سار نو د هغې انډونیشیا نه شروع شي دا ستا دا ساینسدانان وایي ګورئ
درته زه کتابي خبره نه کوم، دا ساینسدانان وایي چې کله د سپوږمۍ ته وختل نو 24 غنټې د اذان اواز په ټوله دنیا کې چلیږي. دا غزې نه شروع شي دغه نه انډونیشیا نه او په یو قبیله ده یو دغه دی د براعظم دی په هغه ځای باندې ختم شي. نو چې په هغه ځای ختمیږي نو دا 24 غنټې د الله د اذان روان وای زه د الله د اذان به د قیامت د ورځې پورې رواني. خو ابو محذوره تا د الله ذکر اول په خولې کړی دی او بیا دې ولته کوشو. نو زه د دې به دا تاله یو انعام درکم چې د ټولي دنیا اذان بداوي چې د اشهد ان محمد رسول الله په اذان کې څو ځلې دوه ځله شاباس. خو ابو محذوره ستا به دا کمالي او دا ستا دپاره صفت دی چې ته د کمې پورې جمدي او د مکې مکرمې مؤذن نو ستا د اذان به دا صفت چې ته به 4 ځله اشهد ان محمد رسول الله زړه ته هغه کیفیت کوشو. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د الله د ذکر سجانه کوه دا به یو ځل زړه ته خامخا کوزي او چې کله زړه ته کوشو بس بیا ته په دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب. دنیا کې دې خشته زندگی ده او آخرت کې دې خشته زندگی ده. خدا الله بیا به د ګناه نه بچي ګوره او د الله دا نوم چې و شي کنه د الله دی نوم کې ګوره ډېر لوی کمال دی. دا دې زړه ته کوزول غواړي. زمونږ الله نوم زړه ته قسم په خدای کو شوی دی. د دې د وجې موږ نن په ګناه ډاډه یو. نن موږ له ګناه کېږي چې کله د الله دا نوم زړه ته کوشو بیا به دقه فعین الله خبر وي الله کم ځای دی الله څه نو د الله دې نوم کې ډېر لوی کمال دی. زمونږ په دې دین کې یو بزرګ د هغه نوم دی ابوالحسن حقاني رحمهم الله. هغه یو ځل ناستو داسې یو د بزرګانو له دا خلک ځي نو یو کس هغه لاړه چې یو کس لاړه او د هغه نوم ابو علي سینا لوی فلسفه دی. دا چې کوم زما د لیکه خپله ملګري دوی ته پته لګي ابو علي سینا لوی فلسفه لوی ساینسدانو چې لاړه ابوالحسن خرقاني رحمهم الله د هغه مجلس ته لاړه نو بس هغه لګیا د الله رب العالمین ذکر یې الله خو هغه د الله دې زړه ته کوشو نو چې الله یې وي الله یې وي الله یې وي نو دې ابو علي سینا وي یاره بس صرف د الله نوم علي دی یو لپس کې څه د دومره لوی دغه دی چې بس صرف دی یو د الله نوم علي اده د دې غوږو ته راغی یاره دوی چې زه په څه طریقه د اصلاح وکړم په څه طریقه دې پې کړم نو دې داسې د خلکو ته لګیا دی چې بس یو د الله نوم علي یو د الله نوم علي او په حقیقت کې د ابوالحسن خرقاني نوم د الله غته کوشو. بس هغه وی راشه دله یو جواب ورکو یو خبره باندې پې کړه هغه دا سوي وی دی ابو علي سینا ته وی پارسي خوانو وی خره تو چی دانو وی خره ته په څه پوهېږې اوس د ابو علي سینا تاسو ته مه وي په دې ګوګل باندې ورکړئ نو پته به درته ولګي. نن سبا خو زمانه زه ستاسو د مطابق خبره کوم نو پته به درته ولګي چې دا څومره لوی فلسفه څومره لوی ساینسدانو څومره قابل انسانو او د خلکو مخکې ورته ووي خره یاره چې دا خرې ورته ووي که نه نو د ابو علي سینا خولې شروع شوې رنگ اول تک تور شو بیا زیل شو او بیا د غصې نه تک سور شو. تا ما ته خر وي زه خر یم نو ابوالحسن حرقاني رحمهم الله ورته ابو علي سینا ولې وي دا خر دی راته ولي نو ما خو صرف یو لفظ وي چې خره ته په دې یو لفظ تا کې دومره تبدیلي راله ته دومره رنگ دې متغیر شو رنگ دې بدل شو غصه دې راله ما خو صرف یو لفظ ویلی د خره. باز ابو علي سینا پیشو چې په حقیقت کې زه خو د خر په مطلب پیم او که زه د الله د نوم په مقصد باندې پیشم دی کې څومره لوی کمال دی. دا ټیک ته په یو لفظ باندې چې د خر تا کې دومره تبدیلي راله هغه د کائنات مالک چې د ځمکه او اسمان دا کائنات پیدا کړی دی چې هغه الله دی. دی الله کې څومره لوی کمال دی څومره لوی پڅبد سړي زړه ته د الله نوم کوشو چې واقع د الله په نوم کې ډېر لوی کمال دی. نو زما عزتمن درونو چې څومره د الله رب العالمین ذکر زیات شو دا یاد ساتئ چې د الله سره به مینه محبت هم زیات. زمونږ ګورې ذکر ما تا ته ووي چې زمونږ ذکر نشته دا یاد ساتئ رسول الله مبارک سوی بس په دې حدیث باندې خبر ختمو
په دې حدیث باندې خبره ختمه وی دومره د الله ذکر شروع کا دومره الله یاد کا چې خلک تا ته مجنون او لیونی وي چې دا خو لیونی دغه کیفیاتو کې به بیا ته د تهجد مظلم پاسي په دغه کیفیاتو کې به بیا ستا سترګو له جلام راځي او په دغه کیفیاتو کې به بیا ستا ربط الله رب العالمین سره پیدا کی او کو ذکر نه وي د الله کنه نو یاد ساته دغه شان به پاسو اس پیدا به نه وي نو د الله رب العالمین ذکر کې ډېر لوی کمال دی ډېره لویه دغه ده او دا به زیاتې چې څومره د زیاتو کو دومره به تفیدي زموږ د علما بعض علما او دا خو غیر اوس وخت هم نه دی او نه په تاسو په دې باندې راسې دا د تصوف دی میدان ته چې ته ورکوشي نو د الله دا نوم به ستا په دې زړه کې کښېني نو زمونږ چې کم د تصوف خلک دي او د تصوف خاوندان دي او دا تاسو ته هم ویل چونکې هغوی موږ ته ویلي دی نو که تاسو هم دقې کیفیاتو کې ځان راولې نو د دې وجې چونکې وخت دومره دغه دی چې تاسو سره وخت هم دی خو بهر کې د الله ذکر شروع کې یو څلور کلمات هغوی وایي چې تاسو د دې په اهتمام سره او په سوچ سره او په فکر سره دا شروع کې که نه نو د دې څلورو کلماتو د برکته به الله یو ځل چې څنګه د ابو محذوره په خولې باندې اول د الله هسې نومو او بیا زړه ته کوشو نو ستا دې زړه ته به د الله دا ذکر قسم په خدای یو ځل کوزېږي هغه آسان دی ډېر آسان دی زمونږ د علما د پیران صاحبان یې موږ ته په دې لومبي فرصت کې راکړي او هغه څه شي دي دا لږ یاد ساتئ او آسان دي یاره په دې جومات کې سجانه چې دا څومره ملګري ناست دا څومره ملګري قسم په خدای قسم مې راته په خدای وخوړی چې دا ټول په دې باندې بالکل د دوی په ګرفت او دوی کولی شي څه شي دي څلور خبرې لومبي سلزله لا اله الا الله سجانه دا ځای له محمود او نن مې تا ته اجازت ده سلزله کسر لا اله الا الله او په سلم ځل باندې محمد رسول الله خو په کیفیت دا چې الله ته به متوجه لومبي به دا چلي دویم نمبر دا زمونږ علماو د پیران صاحبان مونږ ته وایي دویم نمبر یو کلمه ده مونږ ورته پښتو کې دا دغه خلک ورته درېیمه کلمه وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله آسانه کلمه ده مونږ په بیان کړو نم دې کړ ښځه یو ځل به پې وکړو ډېره لوی مقام لري او ډېر لویه مرتبه لري سلزله به ده ووایي ټولو له ورځي تقریبا ټولو له دویم به ده وکړي او دریم نمبر به دا وکړي چې سل ځله به استغفار استغفر الله خو دې کې به دا تصور استغفر الله معنا څه خدای زه بخښنه غواړم معافي غواړم تا نه معافي غواړم یا الله دا دقې کیفیت سره یو سل ځله دا ویلي او اخري کلمه چې موږ ته دغه کولې ده او ته پې کامیابېږي نو سل ځله په رسول الله مبارک درود دا څلور اذکار چې د دې کم مقام دی او کومه مرتبه ده زه په منبر رسول باندې ناست یم او زه راته د الله په ذات قسم کوم او تاسو ټولو ته مې اجازت هم درکړم کو تاسو دا څلور کلمات باقاعدګۍ سره دا شروع کړل که نه نو قسم په خدای یو ځل به د الله دا نوم ستا دې زړه ته ورکوشي او چې کله د الله نوم زړه ته ورکوشو په دنیا کې هم کامیابي او په آخرت کې هم کامیابي ډېر لوی مقام لري وخت اوس نشته وخت ختم شو چې د الله په جناب کې د دقې ذاکرینو کم یو مقام دی کومه یو لویه مرتبه ده نو زما عزتمند ورونو وخت ځان له مه ضایع کوئ هر وخت دا تسبیح راوالی دې تسبیح کې ډېر لوی کمال دی ډېره لویه مقام ته به دې رسوي نو که ته وایې چې یاره زما د جړا د کیفیت جوړ شي زه د پښمني الله ته ودرېږم او ما ته د الله د تهجد او د دعا دا کیفیت را نصیب کړي نو د دې دپاره مین شي چې ستاسو په خوله کې ویم او د ټولو نه اوچت شي هغه د الله رب العالمین ذکر دی څومره ذکر زیاتو دومره به فایده زیاته وي څومره د الله یادا زیاتو دومره به تا ته فایده ډېره زیاته وي نو زما عزتمند ورونو دغه څلور کلمات دا څلور کلمات بیا یو ځل دغه راته کوم یو ځل لا اله الا الله سلزله دویم نمبر دریمه کلمه چې تاسو ته دریمه کلمه وایي سبحان الله والحمد لله دغه دریمه پوره کلمه دریم نمبر استغفر الله سلزله او څلورم نمبر د رسول الله مبارک باندې درود سلزله په منبر رسول ناسم او قسم د تخرم کو تاسو ما سره وعده وکړه او یو رزم داسې نه دی کې دغه نه راولي
تعطل به نه راولي، پرېږدی به نه. 40 دن بعد او کو 40 دن بعد نی 2 میاشتې کو 4 میاشتې پس تاسو کیفیت قسم بالله قسم مې راته الله په مرګري باز وي ته قسم دی کوي زم چې تاسو یو کې دا خبره کینی 4 میاشتې ته په مسلسل په دغه طریقو کا والله العظیم ستا کیفیت په بدلی او ستا ربط په الله سره داسې جوړي چې د دنیا یو طاقت پمتا نه خپکې او هر وخت به د ربط الله رب العالمین. یا الله د دې 4 والو کلماتو مونږ او تاسو له توفیق را نصیب دعا کې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، په رحم او فضل او کرم را باندې کو په اخلاص سره دعا او داو کې چې الله دا خپل ذکر او دا خپل نوم زموږ په دې خلو باندې جاری او ساری وساتي. د عباسیات او د غلطو دغه نه الله رب العالمین منګه مری کې او دې تسبیح کې ګور ډېر لوی کمال دی. تسبیح دغه نه دی سنت او یاد دغه نه دی، دې سره صرف الله را یاد شي. نور دا نه چې تا تسبیح خامخا لاس کې نیولي، خو دې سره الله یادېږي. نو الله دې موږ او تاسو د تسبیح خاوندان کړي او د خپل ذکر فکر د الله چې کوم دی الله دې زموږ په دې خلو باندې هر وخت جاری وساري وساتي. الہ العالمین کامیابی دقه کې ده، مقام دقه کې دی، مرتبه دقه کې ده. یا الله دا خپل ذکر زموږ په دې زړه په دې خلی باندې جاری کړي، په دې خلی او په دې زړه باندې خدای دا ذکر جاری کړي او د ډیر ذکر توفیق را نصیب کړي. دعا کې څومره مرګري چې راغلي جامع مسجد علیم آباد ته خدای هر قدم یې پته لري کې د دوانو جهانو خیر نصیب کړي. څومره بیماران دي الله ټول بیماران له صحت ورکړي او څومره مردگان د اسلام وفات دي دعا کې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. خصوصا زمنګ دغه انور محل کې او د اجاره کې زمنګ د طارق دی انګور او دغه سنم د نوی جان تبر وفات شوی دی. نوی ډیر خالق ته دلته منزلم باقاعده راته غوس پینډې کوي، الله دې داغي مغفرت نصیب کړي، الله دې قبر د جنت د باغچونو باغچو. نور څومره مردگان وفات دي استاد زمنګ ممکنه نمونه دی وخت کې مالا په ذهن کې ناراضي، الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. څومره بیماران دي الله ټولو له صحت ورکړي. د چا صد زله حاجتونه وي خدای تا ته سوال کو ډیره مبارکه د جمعې ورځ ده او څومره د جامع مسجد حلیم آباد ته راغلي دي. رب تا تم د غوخي د کچکولونه نیولې دي، تا ته سوال کو د دې مرګرو زړه کې څه حاجتي سی ضرورتي سی شری مقاصدي رب تا ته سوال کو د دې د برکت الله د ټولو د شری مقاصد او ضرورتونه برابر کړي او د دوه جهانو خیر زموږ نصیب کړي. او بعض زموږ ورګری دي بعض بار ټلیفون کوي د دې شیشې په ذریعہ باندې څوک زموږ بیان اوري او د چا سزله کې مقصدي الله د دې ټولو مرګرو شری مقاصد د خپل پټو خزانو نه برابر کړي برحمتک یا رحمت.